सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दी हदीस मुस्लिम की रावी दी मन लाइब बिन नर्दशीर फकअन्नमा सबग यदहु फी लहम खिंजीर चाची पर नर्दशीर बाने लोब वकला नर्दशीर څه ته ویل کی تاسو په خپل باندې سرچ کوي په گوگل کې ور کوي نیټ کې ور کوي گوگل کې سرچ کوي نردشیر ور کوي تاسو ته بال تر واوړي شکل صورت به راوړي اوس چې څومره عرب علماء ټول د نردشیر مانام کړي لړو د لړو تصویر به تاسو راوړي او سرچ کوي نبی وی من لا یب بالنردشیر چا چې په نردشیر باندې لوبه وکړه فکأنما صبغ يده في لحم خنزیر گویا کې د خپل لاس په غوښه د خنزیر باندې ککړ کړه او په هغې باندې رنګ کړه و دمې او د هغه په وینه کې خپل لاس ککړ کړه وایي د خنزیر په دې غوښه کې لاس سوال د خنزیر په وینه کې لاس سوال خنزیر نجس العین دی د دین هم هغه دومره ګنده دی د انسان ګندګي نه ده دا دومره ګنده نه ده څومره چې د خنزیر غوښه او د خنزیر وینه ګنده ده وایي کې لاس سواله ته چې لګې دا چکه داسې وې که نه دا یاد ده دا د نبي فتوا ده ته چې دا چکه وې داسې که نه دا داسې ده لکه د خنزیر په غوښو کې چې لاس وي او د خنزیر په وینه کې د لاس وي صحیح مسلم حدیث دی عزیزانو د قصې د بل روایت ابو داود اور ادب المفرد امام بخاری کے راغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله چاچی پر نرد باندې مانا پر لډو باندې لوبه کوله د الله او رسول الله فرمانی وکړه د الله او رسول الله فرمان دی دومره سخت خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کړی ده